بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو زده کوونکو، تاسو ټول ته بیا هم ډیر ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، څه حال لرئ؟ شاګردای عزیز به شما هم خیلی خوش آمدید میگم. موږ نن درنو زده کوونکو د نهم ټولګي د پښتو مضمون څلورم لوست لولو. ډیر ښه لوست دی، ډیر اړین لوست هم دی او د بشریت د نیمه برخې په اړه نن ورځ موږ غږیږو او د دې لوست عنوان دی د ښځو حقونه. موږ به نن ورځ د ښځو په حقونو باندې وغږیږو. دا لوست هم ستاسو د کتاب په 14 نه تر 14 صفحې پورې شتون لري. خب شاگردای عزیز، ما امروز در مورد حقوق بانوان و خانم ها گپ میزنیم، ولی قبل از او بیاین که یک نگاه کوتاه به درس گذشته بندازم که در درس گذشته ما زیر عنوان لهوات سرمینه مسائل خیلی زیاد را خواندیم. ما خواندیم که مردمی که فرهنگ و تاریخ مشترک دارند و در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنند و این مردم یک ملت هستند و منطقه جغرافیایی که مردم ما در او زندگی میکنن را هم افغانستان میگه و هر کسی که تابعیت افغانستان را داشته باشه افغان است. تمام افغان ها هم کشورشان را دوست دارن و به خاطر دفاع از کشورشان از هیچ گونه قربانی هم دریغ نمی کنن و ما هم من حیث اتباع کشور باید سرزمین خود را دوست داشته باشیم، به خاطر آبادیش از هیچ گونه تلاش هم دریغ نکنیم و همچنان باید هم ما تلاش کنیم تا کشور ما پیشرفت بکنه و وطن و کشور مانند مادر است و آب کشور مانند شیر مادر است. پس هم خاکش مقدس است، هم آبش مقدس است، هم هوایش مقدس است و همه چیز در مورد کشور ما دوست داشتنی است و باید هم او را دوست داشته باشیم. خب لهوات سرمینه در مورد دوست داشتن کشور ما خیلی در درس گذشته گپ زدیم و فهمیدیم که ما من حیث اتباع این سرزمین باید از هیچ گونه تلاش هم دریغ نبکنیم، به خاطر پیشرفت کشور خود تعلیم و تحصیل بکنیم و ما نهالهای سرزمین هستیم و بهار و خزان ما یکی است و خوب و بد ما، غم و شادی ما، همگی ما یکی هستیم. باید متحد باشیم، از هر قوم و هر زبان همگی یکی هستیم و هرگاه ما متحد بودیم میتونیم به یک هدفی که همه ما به دنبال از او هستیم برسیم، من حیث اتباع کشور به خوشبختی و آرامی کشور خود برسیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب این خود درس گذشته ما بود. بیاین که حال درس جدید ما را د ښځو حقونه این درس را آغاز بکنیم، ولی قبل از او اهداف این درس را تعیین میکنیم و بعدا این اهداف دنبال میکنیم و این اهداف به دست میاریم. د ښځو حقونو د لوست موخې دي درې موخې. د تل په څیر موږ همدغه درې موخې لرو، ځکه چې د پښتو مضمون ستاسو لپاره دومره ژبه ده او د دومره ژبې د هر ژبې زده کوونکي هر څوک چې یوه ژبه زده کوي نو څلور مهارتونه ته یوه ژبه کې باید پام وکړي، چې لومړی مهارت د اورېدلو دی، بل مهارت د ویلو دی، بل مهارت د لوستلو دی او بل مهارت هم د لیکلو دی. موږ هم په هر لوست کې دغه څلور مهارتونه د پښتو د ژبې اړوند څارو او دغه مهارتونه تقویه کوو او قوي کوو. نو زموږ د لوست موخې د تل په څیر یو ډول وي. د نننۍ ورځ د لوست موخې هم درې موخې دي. د ښځو حقونو د لوست سم لوستل، چې ستاسو د لوستلو مهارت په ژبه کې تقویه کیږي، او د لوست د کلمو د تلفظ زده کول، دا لومړی موخه ده. او دوهمه موخه د ښځو د لوست د سختو لغاتو معنا کول مو هم بله موخه ده. دغه لوست کې چې کوم لغات وي او تاسو ته ستونزمن وي هغه هم معنا کوو. او اخرنۍ موخه مو د همدغه لوست یعنی د ښځو د حقونو د لوست په مفهوم باندې هم پوهیدل، چې تاسو باید دغه لوست چې زه تاسو ته لولم په مفهوم باندې به هم پوه شو. زه تاسو ته په پلان ډول باندې په دري ژبه هم بیانوم او تاسو هم زما په لوستلو باندې حتما باوریم چې پوهیږئ. نو راځئ چې خپل لومړنۍ موخه لاسته راوړو، خو مخکې له هغه نه ستاسو د لوست په مقدمه کې یا په پیل کې له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي دي. 2 سوال شده است. شما در مقدمه درستان 3 هدف را تعیین کردیم، این اهداف به دست میاریم، ولی در مقدمه درس 3 سوال شده. سوال اول گفته در نړۍ نومیالي د چا په غېږ کې روزل شوي؟
ښځې کوم حقونه لري؟ دا مو دوم سوال دی. گفته افراد نامدار جهان در دامان کی پرورش می‌یابند و همچنان زنها کدام حقوق را دارند؟ این دو سوال را ما در درس امروزی حتما جوابایش را به دست میاریم و حل میکنمشان. در مقدمه درس همچنان گفته شده لبد مرغه چې په ډیرو ټولنو کې د ښځو پر وړاندې توپیر موجود دی. دغه توپیر د ناوړو عنعنو او نالوستۍ پر بنسټ ولاړ دی. د همدغو توپیرونو له کبله د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او له ښځو سره له زور او زیاتی او تاوتریخوالي نه کار اخیستل کیږي. په دغه لوست کې د ښځو پر ځینو هغو حقونو بحث کوو چې له نارینه‌و سره یو شان دي او په دغه لوست کې به موږ ټول د ښځو په حقونو باندې وغږیږو. ما امروز در مورد حق‌های خانم‌ها گپ میزنیم و در مقدمه درس شما هم گفته شده که بدبختانه حقوق زیاد خانم‌ها در جامعه مختلف پامال شدند و این حقوق به خاطر عنعنه‌هایی که در او جامعه موجود است بنابر او پامال شدند. پس امروز بیاین که من متن را بخوانم و هدف اول خود را به دست بیارم. متن هم طولانی است، شما هم خوب توجه بکنین. راځئ چې پیل کړو. ښځې د هر هیواد او ټولنې نیمایي بشري برخه جوړوي. له همدې امله د دوی حقونه د بشر د حقونو ډیره مهمه او ستره برخه ده. که د بشر تاریخ ته وګورو، ښځو له نارینه‌و سره د کور، کورنۍ، ټولنې او هیواد د اجتماعي چارو په سرته رسولو کې ارزښتناکه برخه اخیستې ده. د نړۍ نومیالي د همدوی په غیږو کې روزل شوي او پالل شوي دي. د اسلام په سپیڅلي دین کې د ښځو حقونو ته پوره پاملرنه شوې. د اسلام د مقدس دین له ظهور او خپرېدو څخه د مخه په عربستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ټولنو کې د ښځو حقونو ته په مناسب او لازم اهمیت قایل نه وو. د هغوی په وړاندې به ډیر بد چلند کېده، په سپکه سترګه به ورته کتل کېدل، د سوداګرۍ د مال په شان به پلورل او اخیستل کېدلې. ډیر زور زیاتی به ورسره کېده. کله چې د اسلام دین راغی په الهي احکامو کې په قاطعیت سره له ښځو سره د هر ډول زور زیاتی او ناوړه سلوک د پای ته رسولو حکمونه وشول. د ښځې حقیقي څېره یې څرګنده کړه. الله جل جلاله ښځه هم د نارینه په شان د ټولو فرضي عبادتونو په سرته رسولو مکلفه ګرځولې ده. د نارینه په شان یې د مالکیت حق ورکړی دی. کولی شي سوداګریزې چارې هم سنبال کړي. د علم زده کړې هم په ښځه او نر یو شان فرض او لازمي ګرځولې دي. اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې په کور، کورنۍ، ټولنې او هیواد پورې د مربوطو مسایلو په هکله خپل نظر څرګند کړي او په اجتماعي فعالیتونو کې پوره برخه واخلي. همدارنګه د نړۍ په کچه د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه، نورو نړیوالو تړونونو او کنوانسیونونو کې هم د ښځو د حقونو په هکله ډیر تاکیدونه شوي دي. له ښځو سره د هر ډول تبعیض او توپیر د له منځه وړلو په نړیوالو تړونونو کې راغلي دي چې ښځې له نارینه‌و سره په اجتماعي، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخیستلو برابر حقونه لري. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه په 1948 زیږدیز کال کې د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې لخوا تصویب شوه. په هغې کې د ښځو لپاره ټول مدني حقونه تثبیت شوي دي. په دغه حقونو کې د فکر او بیان ازادي، د زده کړې ازادي، د مطبوعاتو او معلوماتو ازادي، د غونډو او ټولنو جوړولو او نورې ازادۍ شامل دي. دغه اعلامیه ښځو ته له نارینه‌و سره برابر ټول سیاسي حقونه ورکړي دي. په دغه حقونو کې د یوې څوکۍ یا د بیلابیلو برخو د مشرۍ لپاره د انتخابېدو او انتخابولو حق یا په بله وینا د رای اخیستلو او رای ورکولو حق شامل دی. اعلامیه ښځو ته د نارینه‌و په شان اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري حقونه او ازادۍ هم ورکړي دي. ښځې ته هم په زده کړې، کار،
کلتوری او هنري خلاقیتونو، ټولنیزو او په اقتصادي فعالیتونو کې د ګډون حق ورکوي. لدې سره سره چې له یوې خوا د اسلام سپیڅلي دین ښځو ته له نارینه‌و سره یو شان حقونه ورکړي دي او بشر د حقونو نړیوال اعلامیې او کنوانسیونونو او په هر هیواد کې ملي قوانینو هم د ښځو د حقونو په اړه ډیر ټینګارونه او تاکیدونه کړي دي. بیا هم وینو چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو او ټولنو کې ناوړو عنعنو او موجودو توپیرونو له ښځو څخه بیلابیل حقونه په لږه او یا هم په زیاته پیمانه غصب کړي دي. هغوی له خپلو ډیرو حقونو څخه بې برخې کیږي او ورته په سپکه سترګې کتل کیږي. هغه هیوادونه چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه او نور مربوطه کنوانسیونونه یې منلي او لاسلیک کړي دي په دې مکلف دي چې هغه عملي کړي. ښځو ته باید خپل ټول حقونه په دغو معتبرو سندونو کې تثبیت دي ورکړي. زموږ په هیواد کې کلونه د نامناسبو ټولنیزو شرایطو او ناوړه عنعنو او د ښځو په وړاندې د ډول ډول تبعیضونو د شتوالي له امله د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي او له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو اوس په هیواد کې داسې لارې چارې برابر شوي چې ښځو ته د هغو حقونه ورکړل شي او د هغو په مقابل کې هر ډول تبعیضونه له منځه یوړل شي. درنو زده کوونکو، دا هغه متن و چې د ښځو د حقونو اړوند ما تاسو ته ولوسته. متنی بود که براتان خواندم، در مورد حقوق بانوان بود. مفهومش را به طور خلاصه بعد از معنای لغت براتان بیان میکنم در این بخش، به اینکه لغتایی که به نظر ما تا جای مشکل ساز بودن به شما ترجمه شوه. بعداً میریم بالای مفهوم درس امروزی. لغت سپیسلی مقدس را میگه و چلند کردار را میگه. سیره هم چهره را میگه. تړون معاهده را میگه و غونډه نشست یا هم جلسه. ټولنیز اجتماعی منلی قبول شده و ډول ډول گوناگون تینگارونه تأکیدها. خب این لغت های نسبتاً مشکلی بود که در متن که من براتان امروز خواندم وجود داشتن. خب شما اگر کدام سوال داشته باشید میتونید بپرسین. هارون جان از اوجه سوال داره. استاد، کلمه های کلتوری و گډون به چی معناست؟ خب هارون جان خوب متوجه بوده. در متن که من خواندم گفت که کلمه کلتوری و گډون چی معنا میده. کلتوری از کلتور گرفته شده. کلتور به معنای فرهنگ است و کلتوری یعنی فرهنگی. و تړون نه، البته تړون هم براتان معنا کردم. گډون به معنای اشتراک است و تړون معاهده را میگه که قبلا براتان معنا کردم. خب شاگردای عزیز، در خلاصه درس امروزی در مورد زن و حقهای زن گفته شده که زن نصف هر جامعه انسانی را تشکیل میده. زن مادر است، خواهر است، دختر است، همسر است. پس تمام حقوق که به زنها از هر نگاه داده شده باید تمام حقوقشان سلب نشه و تمام حقوقشان هم داده شود. و از این لحاظ که نصف جامعه را تشکیل میده، تمام حقوقشان هم مساوی است، به خاطر که بشر هم مرد است و هم شامل زن است. پس حقی که مرد داره و او حق همچنان باید به زن داده شود، به خاطر که نصف جامعه را تشکیل میده. و دین مقدس اسلام همچنان به حقوق زنها خیلی توجه کرده و در این مورد احکام خیلی زیاد الهی در قرآن کریم و همچنین احادیث خیلی زیاد نبوی و راهنمودهای خیلی زیاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم موجود است در مورد زنها و حقوقشان، که از نگاه اسلام واقعا حقای خیلی زیاد به یک زن داده شده. اعلامیه های جهانی همچنان حقوق بشر و سندهای دیگر که در مورد حقوق زنها نوشته شده همچنان حقوق زنها را تثبیت میکنه و بالای عملی شدن
پافشاری میکنه. ولی باز هم در جامعه های گوناگون نسبت به وجود داشتن یک سلسله عنعنه هایی که وجود داشته می باشند، این حق ها از بانوان و خانم ها سلب میشه. بخصوص در جامعه ما همچنان حق های خیلی زیاد بانوان سلب شدن و این حق ها باید به زنها داده شود تا اگر ما میخوایم جامعه پیشرفته داشته باشیم، همانند مردها باید زنها هم در پیشرفت جامعه سهم بگیرن، کار کنن، درس بخوانن و حتی در سیاست و اقتصاد یک کشور لازم است که زنها شامل شود. خب شاگرد عزیز، موارد خیلی زیاده در متن وجود داشت که ما حتما باور دارم به اینکه شما تمامش را درک کردین. من به طور خلاصه مفهوم را بیان کردم و به امیدی که شما هم این مفهوم درس امروزی ما را درک کرده باشین. در ختم درس امروزی کارخانگی داریم و این کارخانگی ما خیلی هم ساده و آسان است. زموږ کورنۍ دنده د داسې یوې پیښې په اړه تاسو معلومات ولیکئ چې د ښځو حقونه پکې غصب شوي یا هم تر پښو لاندې شوي وي. شما در مورد یک قضیه می‌نویسین، معلومات میتین که در او حقوق خانم‌ها غصب شده باشه و یا هم گرفته شده باشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه می‌گیریم.